پېښور کې د توانایي څلورم دوروزنې نړیوال کانفرنس د ملکي او نړیوالو ماهرینو ګډون. ماهرینو او پوهانو د توانایي شعبې د ترقۍ لپاره خپل تجویزونه او تجربې په ډاګه کړې. پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د صوبې لپاره تر اوسه د 43 ارب روپو نه د زیاتې ګټې وټې یوه لویه ذریعه. پیډو صوبه کې ارزانه بجلی د پیداوار لپاره عملي ګامونه اخلي. د پیډو د چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د مشر میلمه په حیثیت د کانفرنس ګډونوالو ته وینا. تفصیلات د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د پېښور د انجینیرینګ یونیورسيټي او یو ایس پاکستان سنټر فار ایڈوانس سټډیز لخوا پېښور کې څلورم دوروزنې نړیوال کانفرنس ترسره شو. دا کانفرنس د توانایي میدان کې د نوو رجحاناتو رامنځته کولو په هکله و. د نوې سسټینیبل ټیکنالوژي 2022 په اړه دغه کانفرنس کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د مشر میلمه په حیثیت ګډون وکړ. دوی وویل چې پیډو په صوبه کې د ارزانه بجلی یا برېښنا د پیداوار لپاره شپه او ورځ مهنت کوي. پیډو تر اوسه د صوبې لپاره د 43 ارب روپو نه د زیاتې ګټې وټې ورکولو یوه لویه ذریعه ګرځېدلې ده. د پیډو د 10 ارب روپو نه د زیات رقم بقایجات په وفاق پورې دي کوم چې واجب الادا دي. پیډو یوه داسې اداره ده چې خیبر پښتونخوا صوبې له د کال د 15 ارب روپو نه زیاته ګټه ورکوي. د ادارې 9 منصوبې مکمل کړي دي چې 160 میگاواټ بجلی پیدا کوي او 9 نور منصوبې د ترسره کېدو په اخیری مرحلو کې دي چې 240 میگاواټ بجلی به جوړي. د دغه بجلی نه به صوبې ته د کال نوره 4 ارب روپۍ ګټه ترلاسه کیږي. د پیډو مشر انجینیر نعیم خان وویل چې راتلونکو 10 کالو کې به د پیډو د کال ګټه د 43 ارب روپو نه 50 ارب یا 60 ارب روپو ته ورسیږي. صوبه کې د ویلینګ ماډل د لارې د ارزانه بجلی پیداوار سره به صنعتي شعبه وده ومومي چې ورسره به د روزګار نوې موقع هم پیدا شي. کانفرنس ته د وینا په وخت مشر میلمه انجینیر نعیم خان وویل چې د توانایي د اهمو شعبو د کامیابی په نتیجه کې محکمه باندې د عام ولس او عامو خلکو باور زیات شوی دی. د پیډو چیف ایگزیکټیو زیاته کړه چې د ماحولیاتي آلودګۍ او خیچنوالي نه پاک د توانایي پیداواري ذریعې په کار راوستو سره د پېښور سیول سیکریټریټ وزیراعلی هاوس او وزیراعلی سیکریټریټ شمسي نظام ته کامیابی سره اړولی شوي دي. د کم نه پس چې د لوډ شیډینګ نه پاکه زیاته بجلی جوړولی شي او د دغه پیداوار په نتیجه کې د بیلونو په مد کې د کروڑونو روپو بچت کیږي. د دې نه علاوه د صوبې 15762 جوماتونه 8000 سکولونه او 180 د صحت بنیادی مرکزونه هم شمسي نظام ته منتقل کړي شوي دي. زم شوو سیمو کې د تجارتي هلو ځلو او کوششونو د ودې لپاره 14 شمسي مینی ګریډز جوړول شي. د برېښنا د نعمت نه بې برخې صوبې په پسمانده علاقو کې 314 مینی مایکرو هایډل سټیشنې مکمل کړي شوي دي. د دغه سټیشنو نه یو کم 13 میگاواټ ارزانه بجلی د کلو په سطح غریبو خلکو ته ورکول شي. دویمه مرحله کې به 220 نورې مینی مایکرو هایډل سټیشنې جوړول شي د کومو نه چې به 45 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. انجینیر نعیم خان دا هم وویل چې پیډو اوس په مانسیره کې 10.2 میگاواټ هایډرو پاور پراجیکټ جبوړې مکمل کړ
او بالاکوټ کې یې د صوبې د ټولو نه په لوی 300 میګاواټ هایډرو پاور پراجیکټ باندې کار شروع کړی دی دغه شان په کوز دیر کې 40 میګاواټ هایډرو پاور پراجیکټ کوټو او شانګلا کې 11 میګاواټ کروړه هایډرو پاور پراجیکټ هم مکمل کېدو ته ورنږدې دي د پیډو مشر په ډاګه کړه چې پیډو د 9 میاشتو د انټرنشپ پروګرام لاندې ګڼو زده کوونکو ته د توانایۍ په شعبه کې مهارت ښودلی دی ښاغلي مشر انجینیر نعیم خان زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا دا وخت د 6000 میګاواټه نه زیاته برېښنا پیدا کوي خو افسوس چې زمنګ د برخې د 50% ارزانې بجلی کوټه هم موږ ته نه ترلاسه کیږي چیف ایگزیکټیو خپله وینا کې وویل چې وفاق دی د 10 کلن IGCEP پروګرام کې د پن بجلی زیاتې منصوبې شاملې کړي ځکه چې د دې بجلی منصوبو ژوند د 50 کالو نه زیات وي په آخر کې د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان د انجینیرینګ یونیورسټۍ د ایډوانس سټډیز سنټر لخوا د توانایۍ د نړیوال کانفرنس په کولو مننه وکړه او د هرې ممکن مرستې باور یې ورکړ بلخوا US پاکستان سنټر فار ایډوانس سټډیز ان انرژي پیښور کې به د خیبر پښتونخوا مقامی مینوفیکچرینګ او مینی مایکرو هایډرو ټیکنالوژي د کوالټي ټیسټینګ د معیار کره کتنې یو سنټر اف ایکسلنس جوړولی شي په دغه لړ کې پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن پیډو هایډرو پاور پلانټ HPP فرانس او UET پیښور د مفاهمت په یوه لوزنامه لاسلیکونه وکړل د پایدارې توانایۍ د ټکنالوژۍ د بین المللي کانفرنس د پرانستې دستورې په موقع د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر نعیم خان پروفیسر ډاکټر افتخار حسین او د HPP نماینده ډاکټر کامل تارل په لوزنامه لاسلیکونه وکړل امجد علي خادم پښتونخوا TV پیښور